ګوره ښه چې موږ کله البته یادوري د اډمین کو چې کوم یو اډمنسټریټیو یوزر ای ګوره هر چې رائټ کلیک کی مینیج ته لاړ شي تلی شي کنه ولې د سره خو فول اتھارټي ده د سره صلاحیت ده کنه اما سټانډرډ یوزر کې بچ موږ مینیج ته تلو څه به ورکاو پاسورډ به وخت دینه یا براته ګوره دا به سوال دلته لاړ شي او اوس ګوره دا زی یو څه ریموف کوي کنټرول پینل نه دا ګوره لاړه کنه صحیح ده او یا راځي مثلا د دې سیستم ډیټ یا چینج ټایم چینج کوي چینج ډیټ اینڈ ټایم سیټینګ تراشه چینج ډیټ ته هغه چې بدل تکلیک شي چې به کو اجازه به ورکوله نه به ورکوله کنه پاسورډ به وخت نو اوس د تلګ لګ معلومات شو اوس لاړ شي ګوره کنټرول پینل ته صحیح ده لاړ شي ګوره دا وایي چې زه به یاره یو څه ریموو کوم کولی شي که نه کولی شي دې خاطر نه چې دا شی دی اډمین دی او ګورې مثلا دا غواړي چې دا زیب ختم کړي هم کولی شي صحیح ده راځه زه به دا سپډمیو ختم کوم بیرته بیا انسټال کوم صحیح ده سپډمیو ګوره ان انسټال صحیح او کنټینیو یس کولای شي کنه نو کاغه ته د صلاحیت درکې خو بیا ته د پروګرامونو یا بعضې څوک چې هغه نه پوهېږي هغه دې به دا خرابي په سیسټم کې راوړلی شي که نه نو دې خاطر نه هغوی بیا دا کارونه کوي خپل د ځان د که دا زه اوس ریسټارټ کوم بس بیا کمپیوټر زمونږ ریکارډ ځي نو زه به نه ریسټارټ کوم صحیح ده دا وګوره ریموو شو همداسې کولی شي یوزر هم جوړې کړي خو هغه نه شو کولی چې یوزر یې جوړ کړي هغه زمونږ سټینډرډ یوزر دی ښه اوس وګورئ ښه همدا یوزر ډیفاین اډمنسټریټور دی که نه تاسې مینیج ته لاړ شئ یو ځله وګورئ یوزر ډیفاین اډمنسټریټور کولی شي بلټن اډمنسټریټور ختم کړي ګورئ دا وینډو سره چې کوم یو راځي هغې ته کم البته یو وینډو سره چې راځي بلټن اډمنسټریټور راځي که نه او دا یو چې مونږ دا نور مونږ د چا په ترو جوړو د دې په ترو باندې جوړو اول یوزر چې کله وینډو سره جوړیږي بای ډیفالت دغه وي بیا د دې په ترو باندې مونږ دا جوړو اوس زه سعید سره لاګین یم سعید زما کم یوزر دی اډمین دی که نه ته سره کم اتھارټي ده د اډمین اتھارټي ده صحیح ده اوس که دا اډمین دی د باندې رائټ کلیک کا پراپرټي ته لاړ شئ ممبر اف اډمین دی که نه خو دا بلټن دی دا سعید نشي کولی دا ختم کی اما دا اډمین کولی شي دا ختم کی او دا بلټن کولی شي دا نور ختم کی خو دا نور نشي کولی بلټن ختم ګوره راشه اوس پې کلیک که مثلا سعید باندې ته لاګې نه که نه سعید یوزر سره کلیک که پې ډیلیټ ورته ووایې تا ته به میسیج درکړي چې ته دا نشي کولی ګوره کلیک که پې اوکې که پې دا can not perform this operation on this built-in account اما دا نورلام اډمین دی کنه نورلا باندې کلیک کوو ګوره چې دا اډمین دی کنه دی ممبر اف اډمین دی کنه صحیح ده اوس به زه د نورلا سره لاګین شم نورلا سره به لاګین شم البته د بلټن اډمین سره به لاګین شم دا نورلا به ختم کوم صحیح ده خو نورلا خو نشي کولی چې بلټن اډمین ختم کړي بلټن اډمین کولی شي دا نور ټول ختم کړي وینډو سره بای ډیفالت راځي یو بلټن اډمین راځي او دا ګیسټ راځي ورسره صحیح ده دا به هم زه سیف کوم لاړ به شم نورلا سره به لاګین شم پریکټیکل تاسې وګورئ دې باندې کانسیپټ داسې زر نه کلیر کېږي داسې استا به